السلام علیکم ملګرو. څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل جوړ کړو او د هغې مهم سیټینګونه وکړو او بیا یې ویریفای کړو. راځو د دغه ټولو طریقه زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ښایم، خو د هر څه دمخه تاسو باید دغه 3 اپلیکیشنې په موبایل کې فعاله ولرئ. یو یوټیوب او ګوګل کروم او بل یوټیوب سټوډیو. یوټیوب سټوډیو باید تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او ګوګل کروم او یوټیوب خو بس تاسو په موبایل کې موجود وي. اول به تاسو د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، لکه څنګه چې په ساده اصطلاح د پلی سټور آی ډي جوړېږي، هغه به جوړه کړئ او بیا به راشئ خپل یوټیوب راخلاص کړئ. کله به چې یوټیوب راخلاص کړو بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دغه پاس کومه لوګو چې ښکاري یعنې خپل نوم په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ په یور چینل باندې به کلیک وکړئ. اوس به راشئ دلته په ایډیټ چینل باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای کې به د چینل نوم ورکړئ، لکه هر یو نوم چې ورکوئ. په دغه ځای کې به ډسکرپشن ورکړئ او دغه 2 علامې چې کوم یو دي دا باید آن وي او همدغه شانې آن یې پرېږدئ. زه دغه ته د چینل نوم ورکوم. یا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. دغه زموږ چینل جوړ شو. په دغه ځای کې تاسو د چینل لوګو ورکولی شئ او په دغه شاته ځای کې د کور عکس ورکولی شئ. اوس راځو ګوګل کروم به خلاص کړو. ګوګل کروم چې مو خلاص کړو نو په دغه کې به ولیکئ اوس www.youtube.com. دا به اوس سرچ کړئ. دلته به تاسو ته یوټیوب راخلاص شي. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. ډیسکټاپ سایز به انتخاب کړئ چې دا باید تاسو کمپیوټر سایز ته ور واړوئ. ډیسکټاپ سایز باندې به کلیک وکړئ. بس په دغه ځای باندې کلیک وکړئ ساین اپ باندې. دغه کې به خپل اکاونټ خلاص کړئ. شاید د ځینې اکاونټ پکې خلاص وي، خو که د چا خلاص نه وي نو دغه ځای کې به تاسو خلاص کړئ. دغه ځای کې به ایمیل ورکړئ. زه اوس خپل ایمیل ورکوم. بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې دلته به اوس د خپل ایمیل پاسورډ ورکړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ به دغه ځای کې خلاص شي. زه دا سیف کوم. دغه ځای اکاونټ خلاص شو. بیا به نیو ټیب ته راشئ، دغه سرچ ځای ته. دغلته به ولیکئ youtube.com. نو دغلته به ستاسو یوټیوب چینل راواوړي. دغه به اوس ډیسکټاپ سایز ته وړه. په دغه 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به ډیسکټاپ سایز انتخاب کړئ، نو دا به د کمپیوټر سایز ته ور واوړي. اوس به راشئ په دغه خپل چینل لوګو باندې په دغه به کلیک وکړئ. اوس به یور چینل باندې کلیک وکړئ. اوس به راشئ په کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې تاسو به ډایرکټ د یوټیوب سټوډیو ته بوځي. یعنې دا نور مهم سیټینګونه باید په یوټیوب سټوډیو کې وشي، ځکه په غیر د دې څخه نه کېږي. تاسو به په کانټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته نور هم مهم سیټینګونه کېږي، خو هغې په اړه به تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې معلومات درکړم. خو راځو د دغه چینل ویریفای کولو طریقه درته ښایم چې خپل چینل څنګه ویریفای کړو. تاسو به راشئ دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دغه لاندې چې کوم یو ښکاري په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو به تاسو دغه شان صفحه خلاصه شي. په دغه ځای کې به ډالر انتخاب وي او تاسو به یې په خپل حال پرېږدئ. بیا به راشئ په چینل باندې به کلیک وکړئ. زه به راځوم کړئ دغه شان په چینل باندې به کلیک وکړئ. اوس به دغه ځای کې تاسو بل کوم یو هیواد انتخابوئ، لکه انډیا، امریکا، جاپان، ځکه په افغانستان کې مونټایزیشن اویلیبل نه دی. دلته به راشئ دغه دوهم یو به انتخاب کړئ چې ستاسو دا ویډیو باید لکه د ماشومانو لپاره نه وي. دغه ځای کې ستاسو سبسکرایب باید پټ وي، که په
پټول غواړئ نه به ټیک مارک کړئ او که نه غواړئ نو دغه شان بیا خلاص پرېږدئ. اوس دغه درېیم ته به راشئ، دغه ځای کې به دا انیبل ته به راشئ، په انیبل باندې به کلیک وکړئ، په انیبل باندې به کلیک وکړئ، بیا په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ ویریفای یور فون نمبر. دلته به راشئ، په دغه ځای باندې به اوس کلیک وکړئ، دا نور به په خپل حال پرېږدئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ ځکه اوس امریکا هېواد انتخاب تاسې باید پکې افغانستان انتخاب کړئ ځکه چې دلته باید تاسې د افغانستان نمبر ورکړئ چې هغې ته یو کوډ راشي. دغه افغانستان به پکې انتخاب کړئ. لاندې به خپل موبایل نمبر ورکړئ، په کم نمبر چې تاسو غواړئ دغه چینل ویریفای شي هغې ته به یو 6 نمبري کوډ راشي، هغه به بیا دغه ځای کې ورکړئ. ستاسو چینل به ویریفای شي. زه خپل نمبر ورکوم. کیټ کوډ باندې به کلیک وکړئ. اوس هغه 6 نمبري کوډ به ستاسو سیم کارت ته راشي، هغه به راواخلئ دغه ځای کې به یې ورکړئ. زه به دا کوډ دغه ځای کې ورکړم، بیا به سبمیټ باندې کلیک وکړئ. ستاسو چینل بالکل ویریفای شو د نمبر سره، دغه چینل راجستر شو. بالکل تاسو کتلی شئ دغه ځای کې مونټایزیشن خلاص شو. تاسو باید زر سبسکرایب او 4000 واچ ټایم ته پوره کړئ تر څو تاسو د خپل چینل څخه پیسې وګټئ. دا وه د یوټیوب چینل جوړولو او د مهم سیټینګ او د ویریفای کولو طریقه. په راتلونکي کې تاسو ته د دې په اړه نورې هم مهمې ویډیوګانې جوړوم. تر بیا د الله په امان.